آیا پوهیږئ چې د ژوند فلسفه څه شی دی؟ که د ټول ژوند فلسفه او خلاصه درته رالنډه کړمه د قرآن کریم دا آیت دی: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الله تعالی فرمایي هغه څوک چې زما د لارې لاروی وي، یعنی د قرآن کریم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت تابعدار وي او په دغه پسې روان وي، دوی به هیڅکله ګمراه نشي او سخت ژوند به ونه لري، ژوند به یې له ستونزو ډک نه وي. خو فمن اعرض عن ذکري او هغه څوک چې زما له ذکر نه، قرآن کریم نه، سنت نبوي نه او بالاخره له اسلام نه مخ واړوي، فإن له معیشة ضنکا، دوی لپاره به سخت ژوند وي. ضنکا یعنی داسې موټی چې راکلک کې داسې ستونزې به وي، ژوند کې مشکلات به وي، زړه تنګوالی به وي. کله چې زړه تنګ شوي او ژوند تنګ شي، تاسو ته معلومه ده چې لوی عذاب دی. هغه انسانان چې زړونه یې تنګ دي، هر هغه څه له لاسه ورکولو ته آماده دي چې په بدل کې دغه ښه ژوند ولري، ژوند یې تنګ نه وي، زړه یې تنګ نه وي. ونحشره یوم القیامة اعمى، او دغه کسان به په قیامت کې ړانده راټولیږي او حشر کیږي به. که غواړئ چې د ژوند په فلسفه باندې ځان پوه کړئ، همدا یې لاره ده. د ژوند فلسفه ده: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.